د لمریز نظام دوه لوی سیارې د یو تلسکوپ له سترګو او د دوی ترمنځ یوه لویه پیښه که چیرته د زحل او مشتري سیاره له یو بل سره ټکر وکړي کومه یوه سیاره به پر بلې بریالی شي. د دې دوو سیارو د ټکر نتیجه او لاسته راوړنه به څه وي او د لمریز نظام په نورو برخو به څه اغیزه وکړي. د 2020 کال د ډسمبر په 21 نیټه زحل او مشتري د تیرو 400 کلونو په پرتله له یو بل سره په نږدې واټن کې ځای پر ځای شول. دا ننداره د یوې حماسي نوم یعنی لوی تړون په معنا دی. تاسو کولی شئ دواړه سیارې له یو تلسکوپ څخه ووینئ. دوی د یوې سیارې په توګه په روڼ آسمان کې راڅرګندیږي خو دوی تر اوسه له نجومي ټکر څخه لا ډېرې لرې دي. خو که دا دوه ګاز لرونکي سیارې له یو بل سره نږدې شي فکر کوئ کومه یوه به پر بلې بریالی شي. دواړه مشتري او زحل په بشپړ ډول ګازي سیارې دي او په لومړۍ درجه کې له هایدروجن او هیلیوم څخه جوړې شوي. مشتري د زحل په پرتله ښې ګڼې لري چې په بشپړ ډول د پام وړ دي. د بیلګې په توګه اندازه یې د زحل 4 برابره ده او همدارنګه چټک حرکت کوي. که چیرته همدا دوه سیارې له یو بل سره نږدې شي د زحل په حلقو کې ډبرې ګاز ګرد او غبار به مشتري د جاذبې له کبله د مشتري پر لور حرکت وکړي. زیات شمیر به یې وپاشل شي. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د شومیکر لیوي په نوم لکۍ لرونکي په 1994 کال کې له مشتري سره ټکر کړی دی. دې لکۍ لرونکي 2 کیلومتره سور درلود. د ټکر په مهال د مشتري سیارې هغه پارچه کړی و. همدې پارچو د 3,000 میلیونه اټومي بمونو په ځواک د مشتري له سطحې سره ټکر وکړ او د مشتري د سیارې تودوخه یې 40,000 درجې د سانتیګراد ته ورسوله. د مشتري او زحل سیارو د ټکر په مهال د هغوی د یو ځای کېدو عملیه پیلیږي. سطحه یې سره ګډیږي. دا کار په لومړیو برخو کې د تودوخې د ډیروالي لامل ګرځي. دومره ګرمیږي چې مشتري یو شیمیایي غبرګون تجربه کوي. اوسپنه، سیلیکات او ډیرې اوبه لاسته راوړي. په پایله کې مشتري زحل